عزل روا ده که ناروا ده؟ عزل روا ده طالبانو. تا خو هم ګوته جګې کړې وه که نه جیسې؟ د طالبانو عزل څه ده؟ عزل په اسلام کې روا ده که ناروا ده؟ که چیرته اصیله ښځه دي چا په نصیب وله، اصیلې ښځې نه چې ته عزل کوي د دې اجازه به غواړې، او که مینځه د سړي وه هغې نه اجازه ده. ستا مینځه خو ورکه طالبانو اوس نشته ده که نه. یو سوال دلته طالبانو زه هغه به بیا راپویاد کړو، دا خبر به یې ور اخلاص وکړو. طالبانو اصل کې خو ښځې ته دغه حالت خوند ورکوي چې انزال پکې وسي که نه. د جمعه په حالت کې دا حالت خوندور وي. نو که نو ځکه هم علما وایي چې ښځه که اصیله ښځه وه، ښځه که اصیله ښځه وه نو د دې څوک ضرور ده، اذن ضرور ده. که اذن یې و عزل جایز ده، که اذن یې نه و طالبانو بیا عزل جایز نه ده. خو یوه خبر طالبانو شامر الدلمحتار کې کړې ده. خبره دا ده طالبانو چې شامر الدلمحتار کې لیکي که چېرته زمانه ډېره مفسده زمانه وه نو هلته مېړه ویلې چې عزل کوو، ښځې ویلې نه کوو. مېړه د دې په خاطر ویلې چې که ما او تا نه اولاد پیدا سي تر حده ډېره بده زمانه ده، د اولاد خرابېږي. اروپا کې د اولاد که پیدا سي خرابېږي، ما او تا ته ګناه ده. نو د دم یو علت د دې ګرځېدلی سي طالبانو چې اگر چې د ښځې په اذن باندې به وي، خو که زمانه ډېره فاسده او اولاد خراب پراتلو طالبانو بیا دا حق هم چاته سته. دې طالبانو بدون د اذن د حرې ښځې نه مېړه عزل کولی سي. اوس طالبانو مسله داسې له ابتدا نه لږ را شروع کوو. طالبانو